بل حدیث کی راځي امام مسلم رحم الله دا حدیث راوړی دی په صحیح مسلم کې دا روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه او دی فضیلت ته ګوري د قرآن. رسول صلی الله علیه وسلم وی وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، او هر کله چې یو قوم را جمع شي د الله په کور کې، یعنی په جمعات کې څه خلک را جمع شي ناشي کیس یتلون کتاب الله، د الله د کتاب تلاوت کوي، ويتدارسونه بینهم، او د قرآن وی ازده کوي لکه څنګه چې موږ ناشو. الله سبحانه وتعالی د خلکو کې موږ هم شمار کړي. الله ولا ورکیسه الا نزلت عليهم السکینه، د الله د طرفنا سکینت نازلیږي په دوی باندې، خاص سکینت. وغشیتهم الرحمه، رحمت پر اوریږي د رب العالمین د طرفنا. وحفتهم الملائکه، او د ملائکه را جمع شي را پڼ شي په دوی باندې. وذکرهم الله فی من عنده، او د دې خلکو تذکره الله په اسمانونو کې کوي. دا د قرآن فضیلت دی کنه، دا د قرآن فضیلت دی چې کله د دې دپاره کېناستې او را جمع شوې نو ملایکو هم راکوزېږي دې مجلسونو ته. نو څنګه به پکې موته نه کینو، څنګه به موته د قرآن درس نه اورو، څنګه به موته قرآن نه زده کوو او ملایکو هم د دې لپاره راکوزېږي. د الله خاص رحمتونه په دې مجلس باندې راوري، د الله خاص برکتونه په هغه مجلس او د علم په هغه حلقه راوریږي چې په هغې کې د الله سبحانه وتعالی کتاب ښوی کېږي.